الرحمن الرحیم په خوب کې د اوبو لیدو تعبیر څه دی؟ یو کس په خوب کې اوبه ویني، چاهے زنانه ویني یا نارینه ویني، دا هغه بیا مختلف صورتونه مختلف حالت کې دي شي. نو د مختلفو حالتو په وجه باندې د هغې تعبیر بیا مختلف کېدی شي. نو 10 مختلفو حالتو په وجه باندې چې کوم 10 مختلف تعبیرات دي هغه به تاسو مخې ته نن بیانوم. ټوټل 10 تعبیرات د هغې نه بیا تاسو اندازه لګولی شي چې تاسو په خوب کې څنګه اوبه لیدلي، د هغې تعبیر څه جوړېږي، هغه بیا تاسو د دې نه تعبیر معلومولی شي. نمبر 1، په خوب کې بالکل صفا ولیدو، دا د خیر او برکت علامت دی. دغه شانتي د رزق د فراواني علامت دی، د زړه د سکون علامت دی او د ایمان د مضبوطی علامت دی. نمبر 2، په خوب کې ګنده اوبو یعنی خراب اوبو دا لیدو، دا د مصیبت علامت دی، د بیماری علامت دی او دغه شانتي د پریشانی علامت دی او په ګناه کې د مبتلا کېدو علامت دی. نمبر 3، په خوب کې وبسکل د دې څه تعبیر لري؟ کچره دا اوبه خوږی وي، ذایقه داری وي، نو دا د رزق حلال علامت دی او دغه شانتي په عمر کې د اضافي علامت دی. کچره دا اوبه خوږی نه وي، په دې کې خون وي، نو دا بیا د غم او د نقصان علامت دی. 4 نمبر، په خوب کې په اوبو باندې ګرځېدو تلو په اوبو کې، نو دا د ازمایش علامت دی. او کچری په اسانۍ سره په دې اوبو باندې تیر شي، د اوبو دی او په دې اوبو کې د ګرځي زی، نو کچری په اسانۍ سره دې تیر شي، نو دا د کامیابی علامت دی. دغه شانتي 5 نمبر، په خوب کې د دریا یا د سمندر اوبو لیدو، کچری دا پرسکون وي، په دې کې هغه چپی نه وي، هغه موج پکې نه وي، طوفان پکې نه وي، نو دا د بادشاه نه د فائدې علامت دی. یعنی داسې انسان ته د بادشاه نه یا دغه چې کوم غټ وي، د چا سره دغه تعلق وي، نو دا هغه نه به دته فائدہ رسي. او کچری په دغه اوبو کې د سمندر او د دریا د اوبو چې کوم دي، په دې کې موج دی، چپی دی پکې، طوفان دی پکې، نو دا د خوف او د دشمن علامت دی. 6 نمبر، په کور کې جمع وبلید، یعنی په کور کې اوبه جمع دي، کچری په دې حالت کې دي چې دا اوبه بالکل صفا دي، نو دا د رزق د فراوانی علامت دی، د خوشحالي علامت دی او په مال او دولت کې د اضافي علامت دی. او کچری دا اوبه ګنده وي، دا د نقصان علامت دی او دغه شانتي د جګړې او د فساد علامت دی. 2 نمبر، په خوب کې د باران وبلید، یو کس راوله کې په خوب کې د باران اوبه ویني چې باران وریږي، هغه ویني، نو دا د رحمت الهی، د دعا او د قبولیت او د ګناهونو نه د معافي او د خیر او برکت علامت دی. دغه شانتي په خوب کې یو کس اوبه تویي لګیا دی، نو دا د مسائل د ختمېدو، د غم نه د نجات علامت دی. دغه شانتي 9 نمبر، په خوب کې یو کس په اوبو کې ډوب شو، غزانی چې په خوب کې ډوبېږم، نو کچری دې بچ شي، نو دا د نجات علامت دی. او کچری دې په غي اوبو کې ډوب شي، نو دا په ګناهونو کې د مبتلا کېدو علامت دی او دغه شانتي په مصیبت کې د مبتلا کېدو علامت دی. 10 نمبر، کچری په خوب کې دې بچا باندې وبس کوي، نو دا د نیکی، د ثواب او د کار خیر علامت دی. نو دا ټوټل 10 تعبیرات ما تاسو مخې ته بیان کړو. امید کوم چې دا تعبیرات مو سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.